څه پیښیږي که د امریکا انتخابات له کوم مشخص ګټونکي پرته پای ته ورسیږي؟ هو دا ممکنه ده. وروستی ځل دا مسله په 1800 کال کې پیښه شوې وه. په 2000 کال کې هم خورا نږدې و. ښایي په دې ټاکنو کې یو ځل بیا رامخته شي. دا چې څنګه دلته پرې غږیږو. په متحده ایالتونو کې لزوما هغه کس چې ډېرې رایې خپلوي ګټونکی نه وي. دا الکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې ګټونکی ټاکي. په ټاکنیز پلاوي کې 538 رایې دي. ګټونکی باید له دې څخه 200 ترلاسه کړي. که فرضاً کاملا هاریس او ډانلډ ټرمپ هر یو د الکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوي 209 رایې ترلاسه کړي، په دې حالت کې د ګټونکي پریکړه د کانګرس استازیو جرګه کوي. د امریکا د استازیو مجلس 415 غړي لري. جمهوریت غوښتونکي اوس د ډیموکراتانو په پرتله لږ څه مخکې دي، خو دوی په انفرادي توګه رایه نه ورکوي. دوی به په ګډه د خپل ایالت په استازیتوب د یو ټاکنیز پلاوي په توګه رایه ورکړي. هر ایالت پراخوالي او نفوس ته له پام پرته یوه رایه حق لري. په دې معنی چې کالیفورنیا د نفوس له مخې تر ټولو لوی ایالت، د وایمنګ په شان یوه رایه لري چې تر ټولو کم نفوس ایالت دی. 50 ایالتونه دي، نو که چیرته یو کاندید لږ تر لږه 26 ټاکنیز پلاوي وګټي، بریالی کیږي. جمهوریت غوښتونکي د ډیموکراتانو په پرتله ډیر ایالتي پلاوي کنټرولوي. په دې معنی چې که ټاکنې مساوي هم شي، ډانلډ ټرمپ ګټونکی اعلانېدای شي.